السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په بنسټ الحاج حافظ محمد امین جان عمري د بادغیس نوی والي وټاکل شو. په همدې تړاو یوه غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت اداري معین مولوي رحمت الله نجیب د یاد ولایت پخوانی والي او یو شمېر مسؤلینو پکې ګډون کړی و. ښاغلی عمري رسما د بادغیس ولایت د والي په توګه معرفي او په دنده یې پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینیت د لوژیستیک ریاست حمایوي لوا مرکزي ورکشاپ د خپل مسلکي پرسونل په مرسته لسګونه غیرعادي رینجر موټرونه ترمیم کړي او د ګټې اخیستنې لپاره د پولیسو جزو تامونو ته وسپارل. د نیمروز نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو 95 روږدي کسان چې پخوا یې د یاد ولایت له بېلابېلو برخو راټول کړي وو له بستر او درملنې وروسته د یوې کمیټې په وسیله خپلو کورنیو ته وسپارل. زابل کې د مرکز کلات ښار د ښه امنیت په موخه 10 کسیزه موټر سایکل سپره قطار رامنځته شوه. د زابل امنیه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي چې د یادې قطعې موخه په کلات ښار کې د جنایي جرمونو مخنیوی، د ښاریانو ستونزو ته رسیدل او بیړنیو پیښو په مهال چټکه رسیدنه ده. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو هغه 78 تنه روږدي چې مخکې یې د دغه ولایت له مختلفو برخو څخه راټول کړي وو د 3 میاشتنۍ درملنې وروسته رغېدلي او ټاکل شوې کمیټې له لوري یې بیرته خپلو کورنیو ته ور وسپارل. نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو د څو جلا عملیاتو پایله کې په بلخ، فاریاب او پروان کې 29 روږدي راټول کړي او د بستر په موخه یې روغتیایي مرکزونو ته لیږدولي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.